سلامونه ملګرو، خدای دې ټول بروغ او جوړ یاست. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د واتس اپ درې نوي خوندور سټینګونه دروښیم. له دغه درو سټینګو چې تاسو په واتس اپ کې ډیره زیاته پیدا اخیستلی شئ. نو ډیر خوندور سټینګونه دي. کوم چیرې ویډیو خوښه شوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو راځو دوستانو اول سټینګ درښیم. د دغه اول سټینګ په زر سره به تاسو وکولای شئ په واتس اپ کې ډیلیټ شوي میسجان بیرته وګورئ. او دوستانو ګوره، کله چې تاسو څوک واتس اپ کې میسج درولېږي، کله چې بیا هغه کس هغه میسج بیرته ډیلیټ کړي، نو هغه میسجان بیا تاسو نشئ کتلی ځکه هغه میسج هغه ډیلیټ کړی وي. نو اوس دوستانو زه تاسو ته په موبایل کې یو سټینګ درښیم. کله چې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ، بیا هر څوک تاسو ته میسج راولي، کله چې هغه بیا ډیلیټ کړي، نو هغه میسج بیا تاسو په سټینګ کې کتلی شئ. هغه سټینګ به تاسو چیر کوئ، تاسو به د خپل موبایل سټینګ خلاص کړئ. دغه سټینګ په هر موبایل کې له ځانه شته. نو کله چې تاسو د خپل موبایل سټینګ خلاص کړئ دوستانو، لاندې به راسي، لاندې بیا تاسو په نوټیفیکیشنز اینډ سټیټس بار باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نوټیفیکیشن اینډ سټیټس بار باندې کلیک وکړئ، لاندې بیا تاسو په مور سټینګز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په مور سټینګ باندې کلیک وکړئ، بیا به د کلیک سره اخري اپشن د نوټیفیکیشن هیستوري، په دغه نوټیفیکیشن هیستوري باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه به تاسو په موبایل کې آف وي، دغه به تاسو آن کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه آن کړئ، نو له دې بعد هر څوک تاسو په واتس اپ کې میسجان راولېږي، کله چې هغه ډیلیټ کړي، هغه به تاسو دلته راوړي. اوس یې ګوره، زه تاسو ته درښکاره کوم. زه راځم اوس له دا یو واتس اپ د بل واتس اپ ته میسج لیږم. سلام مې ولېږئ، ګوره هټ مې ور ولېږئ، بیا مې ورته ولیکل چیرې. دغه درې میسجان ګوره دوستان تاسو کتلی شئ، مثال ما عادت ور ولېږل. زه اوس راځم دغه درې سره میسجان دلته سلیکټ کوم، دلته مې ډیلیټ فار ایوری ون کو. صحیح شو، دا خو ګوره ډیلیټ شو. اوس که زه چیرې دا بل واتس اپ خلاص کړم، ګوره هغه میسجان ما ته دلته نه راړي ځکه هغه د ډیلیټ کو. نو دغه میسجان به اوس تاسو چیرې ګورئ، خالي به تاسو د موبایل سټینګز ته ځئ، نوټیفیکیشن اینډ سټیټس بار ته به ځئ، مور سټینګز ته به ځئ، نوټیفیکیشن هیسټري ته به ځئ. دلته ګوره وای دغه میسجان تاسو په واتس اپ بزنس راغلی، د واتس اپ والا جلا درته راړي، د واتس اپ بزنس والا جلا راړي. د کوشنی نشان کلم تاسو کلیک وکړئ. ګوره وای مستر خان یو اس هاي درته رالیږلی و، مستر خان یو اس سلام درته راولېږئ، مستر خان ناو زړه درته راولېږئ، دا ګوره ډیلیټ کړی دی. هغه میسجان ګوره دوستان تاسو کتلی شئ، موږ دلته وکتل. نو له دې بعد هر څوک تاسو ته بیا میسجان راولېږي ډیلیټ کړي، هغه اتوماتیک تاسو ته دلته راړوي. نو راځو دوستانو دویم سټینګ درښیم. دوستانو که چیرې تاسو په واتس اپ کې له چا سره ضروري میسجان کوئ، پرسنل میسجان کوئ، نو په هغو میسجانو باندې ټایمر ودروئ. کله چې تاسو په هغو میسجانو ټایمر ودروئ، نو کله چې بیا د هغو میسجانو هغو نه ټایم پرس شي، نو هغه میسجان به واتس اپ اتوماتیک له هغه کس هم ډیلیټ کړي، له تا به هم ډیلیټ کړي. نو ټایمر به تاسو په میسجانو څنګه دروئ، تاسو به سمپل په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ، له هر چا سره تاسو ضروري میسجان کوئ او تاسو غواړئ چې هغه میسجان بیا اتوماتیک له هغه هم ډیلیټ شي، له ما دې هم ډیلیټ شي، نو هغه به ټایمر به تاسو څنګه دروئ. اوس مثال لرم سره زه ضروري میسجان کوم، زه غواړم چې دغه میسجان زه کله ورسره وکړم، هغه میسجان بیا اتوماتیک په خپله ډیلیټ شي. خالي دغه نوم څه ده، په دغه نوم باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نوم باندې کلیک وکړئ، لاندې ګوره له موږ سره اپشن ده د ډیساپیرینګ میسجز په نامه، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته ګوره تاسو 24 اور هم په درولی شئ، 7 ډیز هم په درولی شئ، 90 ډیز هم په درولی شئ. نو مثال ما 24 اور په دې میسجانو باندې ودروئ. اوس چې کله دوستانو تاسو له دغه سره کس سره میسجان کوئ، دی هم له تاسو سره میسجان کوي، نو کله چې دوستانو د دغو میسجانو 24 ساعته پرس، نو دغه میسجان واتس اپ اتوماتیک ختموي، له تا یې هم ډیلیټوي او له ده هم ډیلیټوي. کوم چیرې دغه ټایمر بیرته ختموي، خالي ډیساپیرینګ میسجز ته راځي، دغه اپ کوئ. نو کوم میسجانز بیا له دې بعد تاسو ورسره کوئ، هغه به واتس اپ پخپله نه ډیلیټوي. نو راځو دوستانو دریم سټینګ درښیم. د دغه دریم سټینګ په زر سره به تاسو وکولای شئ په واتس اپ کې د خپل ملګري ټوټل ډیټیل راوباسئ. او دوستانو دې لپاره سمپل تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ، دلته چې اوس تاسو د هر چا ډیټیل راباسئ، د هغه واتس اپ په راواړوئ، د هغه چیټ په راواړوئ. کله تاسو د هغه چیټ راواړوئ، په دا کونج کې 3 ډاټ اپشن ده، په دغه 3 ډاټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به دې کې اخري اپشن د مور، په مور باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به دې کې څلورم اپشن د ایکسپورټ چیټ، په ایکسپورټ چیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا دلته تاسو ته دوه اپشنان درکوي، یو د ویداوټ میډیا، یو انکلود میډیا. تاسو په دغه ویداوټ میډیا باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ویداوټ میډیا باندې کلیک وکړئ، لاندې ګوره دویم اپشن تاسو درکوي د چیټ سټیټس په نامه، دغه چیټ سټیټس باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په چیټ سټیټس باندې کلیک وکړئ، دلته اوس تاسو د دغه کس په باره کې مکمل ډیټیل درکوي، مکمل معلومات درکوي. دوستانو دغه اپشن به تاسو په خپل واتس اپ کې څنګه اضافه کوئ، نو دې لپاره سمپل تاسو دغه کوچنی اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. دغه ډاونلوډ لینک ما تاسو ته په اول کمنټ کې درکړی ده او د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی ده، هغه ځای تاسو په ډیر اساني سره ډاونلوډولی شئ. کله چې تاسو ډاونلوډ کړئ، یو وار تاسو خلاص کړئ. کله چې تاسو یو وار دغه خلاص کړئ، نو دغه اتوماتیک تاسو په موبایل کې اکټیویټ کیږي او په واتس اپ کې هلته راځي. نو بیا تاسو د هر چا ډیټیل راباسئ، واتس اپ به خلاص کړئ، دغه چیټ به راواړوئ، په اکاونټ کې 3 ډاټ اپشن ده، په دغه اپشن به کلیک کوئ، په مور به کلیک کوئ، په ایکسپورټ چیټ باندې تاسو کلیک کوئ، په ویداوټ میډیا باندې به کلیک کوئ. نو کله چې تاسو هغه اپلیکیشن انسټال کړئ، دغه اپشن اتوماتیک تاسو درکوي. په دغه چیټ سټیټس باندې تاسو
تاسو کلیک کوئ. دلته ګوره تاسو د دغه کس په باره کې مکمل معلومات درکوي. ګوره وایي ټوټل میسیجز وایي له دغه کس سره تاسو ټوټل 1522 میسیجان کړي دي، 815 ورځونه تاسو سره لیږلي دي، 2991 لیټران تاسو لیږلي دي، 103 فایلونه تاسو لیږلي دي او 46 ایموجان تاسو سره لیږلي دي او 10 لینکونه مو سره لیږلي دي. دغه رقم ګوره وایي میسیجز پر یوزر. اوس ګوره وایي رحیم خان ته تاسو 461 میسیجان لیږلي دي او بلال تا ته 61 میسیجان را لیږلي دي، یعنی تا ډېر میسیجان لیږلي دي. دغه رقم دلته ګوره ورځونه درښیي، دلته فایلونه هم درښیي چې تا ډېر فایلونه ورلیږلي دي، د ډېر فایلونه درلیږلي دي، تا ډېر تصویران ورلیږلي دي، د ډېر تصویران درلیږلي دي، هغه معلومات درکوي. لاندې ګوره دلته موږ راځو، دلته ګوره میسیجز پر ډے اف د ویک. دلته بیا تاسو ته په هفته کې کومه ورځ تاسو ډېر میسیجان سره کړي هغه هم تاسو درښیي. ګوره وایي منډې یعنی د سوموار په ورځ تاسو 22 میسیجان سره کړي دي، منګل په ورځ تاسو 22 میسیجان کړي دي، بود په ورځ تاسو 14 میسیجان سره کړي دي، د جمعرات په ورځ تاسو 258 میسیجان سره کړي دي، د جمعې په ورځ 104 میسیجان تاسو سره کړي دي، د هفتې په ورځ 19 او د اتوار په ورځ تاسو 11 میسیجان سره کړي دي. دغه رقم دلته تاسو په ګنټو سره درښیي چې مثال تاسو ګوره وایي په 2 بجې یو میسیج نه ده کړی، په 9 بجې مې یو میسیج نه ده کړی، په 8 بجې مې یو میسیج کړی ده، په 9 بجې مې 6 میسیجان سره کړي دي، په 10 بجې مې 7 میسیجان سره کړي دي، په 11 بجې 15 میسیج. دلته هم تاسو په ګنټو درښیي. دلته بیا په میاشتو درښیي. ګوره په 12 میاشت کې تاسو 369 میسیجان سره کړي دي، په 11 میاشت کې تاسو 30 میسیجان سره کړي دي، په 10 میاشت کې تاسو 40 میسیجان سره کړي دي. دلته ګوره تاسو ته نو ډیټیل هم درکوي. خالي دغه دوستانو دا کوچنی اپشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ، نو دغه د هر کس په باره کې مکمل معلومات درکوي. څونه تصویران تاسو سره لیږلي دي، د څو درلیږلي دي، کوم میسیجان تاسو ډېر سره کړي دي، هغه ټوټل معلومات به تاسو ته درکوي. نو دوستانو دا موږ سره د واتساپ 3 خوندور سټینګونه، نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.